ننګرهار ته په سفر کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین خبريالانو سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې د رسنیو قانون تر چمتو کېدو پورې پر یو مقرره کار روان دی او ژر به رسنیو ته په واک کې ورکړل شي. وایي تر څو چې له مشرتابه د رسنیو قانون توشیح کېږي تر هغې به رسنۍ له چمتو شوي مقررې کار اخلي. د نوموړي په خبره په نوي قانون کې د مخکینی قانون ډېرې کمې مادي او موارد لرې شوي او ډېری موارد په خپل ځای پاتې دي. د اطلاعات کلتور وزارت کې دننه پر یو مقررې باندې کار روان دی چې هغه مقرره نهایي سي. هغه قانون که راغلی خو هغه به ستاسو په اختیار کې درکړو، که هغه وځنډېدی بیا هغه مقررې باندې تاسو کولی شئ چې خپل کارونه د مقررې کړنلارې او طرزالعمل په حساب باندې مخ ته یوسئ. د ختیځ یو شمېر خبريالان پر وخت نه معلوماتو سره ټکوي چې یو شمېر ادارې ورته پر وخت اطلاعات نه ورکوي او په تیر کې له داسې پیښو سره مخ شوي چې د سپیناوي په موخه یو شمېر ادارو ته ورغوښتل شوي دي. دا زموږ تم هم دغه د حکومتي ادارو چې اطلاعات په وخت رسنیو ته ورکړي، ځکه ډېر کله د ټولنیزو رسنیو د لارې مثلا د فیسبوک او نور له لارې ځینې ډېر عادي مسایل د حکومت پر خلاف خپرېږي او یو لوی بغاوت راپورته کولی شي. نو مهمه او اړینه خبره دا ده چې باید رسنیو ته ټول معلومات چې که هره پیښه کېږي دا په وخت ورکړل شي څو د دغه دروغ او پروپاګند مخه ونیول شي. نو په ډېره معمولي غلطي باندې چې چېرې یو غلطي وشي باید اطلاعات کلتور دغه مسله ورسره حل کړه، دغه ورسره ډسکس کا. خو په دې باوجود هم ځینې نور ادارې دي چې دوی خبريال غواړي او دوی څخه سپیناوی غواړي او په یو نوم او بل نوم یې تهدیدوي. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي مني چې په تیر کې یو شمېر خبريالان د ځینو ادارو له لوري ګواښل شوي، خو تر دې وروسته اطلاعات او کلتور ریاست پرته نور څوک له خبريالانو د سپیناوي د غوښتلو حق نه لري او په همدې موخه د ولایتونو په کچه ګډ کمیسیونونه هم جوړیږي. رسنیو نمایندګان به په دې کې موجود وي، که کله یوه ستونزه رامنځته کېږي دا کمیټه به پر دې باندې بحث کوي او که چیرې زموږ دولتي ادارات کومه ستونزه لري، نیوکه لري، اعتراض لري، هم به دلته دا کمیټې ته راوړل کېږي او که رسنۍ او ژورنالستان یې لري هم به دلته راوړل کېږي او پر دې باندې به بحث کېږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلینو په خبره دوی په هیواد کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي او د خصوصي رسنیو د ستونزو د حل ترڅنګ به هغو خبريالانو ته په اړوندو ادارو کې د کار زمینه هم برابره کړي چې د رسنیو د تړل کېدو له امله بې دندو شوي دي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار.